बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। په خوب کې د سونی لیدو تعبیر څه دی؟ په دې حواله سره ملګری تاسو کړل دی چې ما په خوب کې سونه لیدل نو د دې تعبیر بس جوړیږي. یاد وساتئ په خوب کې د سونی لیدو تعبیر ظاهر خبره د مختلف صورتونه دي او د مختلف صورتونو په وجه باندې د دې تعبیر بیا مختلف وي. مثال تور پر په خوب کې یو کس چې هغه د سونه ملاو شي یا ورله سوک سونور کې یا دغه شانتي سونو چاندیو زوینی یا دغه شانتي په خوب کې د سونی کاروبارو کې لین دینو کې یا دغه شانتي د سونار سره جګمده لین دین کې نو دا مختلف صورتونه دي. د مختلف صورتونو بیا مختلف تعبیرات جوړيږي. او یاد وساتئ په خوب کې د نارینه د پارا سن لید دا یو الګ تعبیر لري او د زنانه د پارا په خوب کې سن لید الګ تعبیر لري. نو بهرحال رازو تعبیرات طرف ته حضرت ابن سیرین رحمت الله علی فرمایي چې په خوب کې سن لید د نارینه د پارا د غم او د نقصان علامت ته او د زنانه د پارا د نیکی او د خیر او برکت علامت ته. ابن سیرین رحمت الله علیه فرمایي چې یو کس دا چې هغه په خوب کې سونه ملاو شي یا ورله سوک سونه ورکی نو دا د دې علامت ته چې د مال بزای کیږي یعنی د مال ضایع کېدو علامت ته د نارینه د پارا. دغه شانتي ابراهیم کرمانی رحمت الله علیه فرمایي چې په خوب کې یو کس سونه چې کوم دی هغه خرڅي یا اخلي یعنی د سونی کاروبار کې خرید او فروخت کوي نو یقیني طور پر دا د دل لپاره د غم او په مصیبت کې د مبتلا کېدو علامت ته پکاردار چې داسې کستی صدقه خیرات وکي. دغه شانتي کچري یو کس په خوب کې سونه ویني چې د ډېر شي سونه په یو بورې کې جمع کړل او دغه پوره بورې چې کوم دی دغه پوره تیلې د خپل کور ته راوړه نو ابراهیم کرمانی رحمت الله علیه فرمایي چې دومره مال او دولت په د تم ملاویږي یعنی دا د مال او دولت ملاویدو علامت ده. دغه شانتي کچري په خوب کې یو کس داسې چې هغه سونو خوري او د ابراهیم کرمانی رحمت الله علیه په نسبت باندې یو کس په خوب کې سونو خوري نو دا د دې علامت ده چې د خپل په کور والا باندې مال او دولت خرچ کوي. دغه شانتي جابر مغربي رحمت الله علیه فرمای چې په خوب کې د نارینه د پارا سونه لید دا د نقصان علامت ته او د زنانو د پارا د خیر او برکت او د فائدې ملاویدو علامت ته. جابر مغربي رحمت الله علیه فرمای چې په خوب کې یو کس سونا چاندي یو ځای ویني چې سونا او چاندي دواړه یو ځای دي او دا کتو ولا نارینه دي نو دا د دې علامت ته چې دومره بده مال دومره چې کوم دي د عزت او مرتبه به ته ملاويږي. یعنی په خوب کې نارینه داسي خوب ویني چې سونه او چاندي یو زیاده او دا خوب ویني نو دا د دې علامت چې دا کسبه عزت او مرتبه د کستا ملاويږي یعنی دا د عزت او مرتبه ملاويدو علامت ده. یعنی صرف سونه نه بلکې د دې سونه سره چاندي مویني. دغه شانتي کچري په خوب کې یو کس داسې چې هغه د سونی کان یعنی چې کوم ځای کې سونه وي کوم ځای سونه را چې کوم ځای سونه جوړیږي هغه ته کان ویل کېږي. پښتو کې ته بعض علاقو کې ته خارګاړې هم وي. بهرحال کشری یو کس په خوب کې د سونی کان ویني نو دا د دې علامت ته چې د یو مالداري زنانه جنس ربا د واده کېږي یعنی د مالداري زنانه ملاویدو علامت ته. په خوب کې د چاندي کان لیدو دا د مالداري زنانه سره د رشتي کېدو علامت ده. دغه شانتي کې چې په خوب کې د سونار ویني سونار یعنی د سونی کاروبار کون کې داسې کس په خوب کې لیدو دا د دروژن سړي علامت ده او کچري د سونار سره لین دین کې خرید او فروخت کوي نو دا د دې علامت ته چې دی داسې کس سره بد ده سامنے کیږي لین دین به سره کیږي چې هغه به دروغجن وي هغه د دوکه ورکول شي. بهرحال په خوب کې د سونی لیدو دا مختلف صورتونو چې مختلف تعبیرات دي اساس مخه ته بیان کړو. امید کوم چې تعبیرات مو سمجھ کې راغلي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.